دوستانو د حریم شاه پلار هم په چغو چغو باندې وژړل. لور یې چې کوم کارونه کوي نو د هغې د وجې نه پلار یې هم ډېر زیات خفه دی. یقینا چې یو اولاد انسان را لوی کړي او هغه بیا دا کارونه شروع کړي نو پلار به یې خامخا خفه وي، کورنۍ به یې خامخا خفه وي. تاسو ته معلومه ده د حریم شاه څه ویډیوګانې هم راغلي دي، تفصیله ویډیوګانې به تاسو سره شریکوم. د حریم شاه د دغه ویډیوګانو راتلو نه پس په هغې باندې ډېر زیات تنقیدونه خلکو وکړل چې ګینې ولې دا د خپل کور دا اړخه په کنټرول کې نه ده. خو که تاسو ته معلومه وي د نن ناسمو د وړاندې د دې پلار چې کوم هغه په ژړا ژړا باندې ویلي وي چې ما په دې باندې علم هم کړی دی، د قرآن ترجمه هم کړې ده او ډېر اسلامي درسونه هم دی ویلي دي، خو معلومه نه ده وایي چې ما ته د چا زار شوی و چې زما د لور په داسې لار باندې روانه شوله. یقینا چې د یو پلار دپاره ډېر زیاته دردونکې خبره وي چې د هغه اولاد چې کوم دی هغه بیا په داسې لارو باندې سر شي، په داسې لارو باندې هغه مخه وکړي چې د هغه ټول زندگی ورسره په دار شي او هغه چا سره د سترګو لګولو قابل پاتې نشي. نو قدرمنو دوستانو دعا کوئ الله پاک دې موږ تاسو له داسې حالتو نه وساتي. غوښتل مو دا ویډیو تاسو سره شریکه کړم. د ویډیو د کتلو مو یو جهان مننه. زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ.